سږکال په هلمند ولایت کې د تیر کال په پرتله زیات غنم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سږکال د تیر کال په پرتله د ابي مځکو ترڅنګ للمي غنم هم کرل شوي دي چې د تیر کال په پرتله د زیاتو حاصلاتو د راټولېدو وړاندوینه کوي. د هلمند د کرنې رئیس نیاز محمد وهاج وایي چې سږکال 43,000 کروندګرو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه هم ورکول شوي دي. د دغه ولایت کروندګر سږکال د غنمو له حاصلاتو راضي ښکاري. دوی وایي وروستي اورښتونو د غنمو طبیعي افتونه له منځه وړي او هیله لري چې ښه حاصلات به ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال بغلان ته د سفر په ترڅ کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو شوو خلکو سره کتلي دي. نوموړي د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره په کتنه کې ویلي دي چې اړوندو ادارو ته یې دنده سپارلې ده تر څو ژر تر ژره زیانمنو ته مرستې برابرې کړي. اقتصادي مرستیال ډاډ ورکړی دی چې سرپرست حکومت تر هغه وخته د یادو سیلاب ځپلو تر څنګ ولاړ دی تر څو یې ژوند عادي حالت ته راوګرځي. نوموړي زیاته کړه سرپرست حکومت د زیانمنو شوو خلکو د ژغورلو لپاره ټول شته امکانات په کار اچولي او ټول اړونده وزارتونه او ادارې پر دې بوختې دي چې سیمې ته بیړنۍ مرستې ورسوي. اقتصادي مرستیال یو ځل بیا پر ټولو ملي سوداګرو، شتمنو هیوادوالو، خیریه بنسټونو او مرستندویه مؤسسو غږ کړی چې په سخت وضعیت کې د زیانمنو شوو افغانانو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ونه سپموي. د بدخشان د طبیعي پیښ په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او زرګونه جریبه کرنیزه مځکه ویجاړه شوې ده. د یاد ولایت د طبیعي پیښ پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي چې په تشکان، شهر بزرگ، تګاب، کشم، درایم، اردوج، یاوان، اورګو، یمګان، یفتل او کوهستان ولسوالیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو له امله 15 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي او ورسره 545 کورونه، 49,000 مثمرې ونې، 14,000 جریبه کرنیزه مځکه او 2,000 څاروي له منځه تللي. مسؤلینو له ملي او بین المللي بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرستې او همکارۍ ته ور ودانګي او د زیانمنو شوو لاسنیوی وکړي. د هرات ښاروالي په دغه ولایت کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې د حل په موخه 28 هوایي پلونه جوړوي. د هرات د ښاروالۍ ویان ناصر احمد ویلي چې یاد پلونه د ښاروالۍ له لوري د دغه ولایت د خصوصي سکتور په مالي مرسته جوړیږي. نوموړي ویلي دي چې د هوایي پلونو ځایونه ټاکل شوي دي چې په هغو سیمو کې جوړیږي چې ګڼه ګوڼه زیاته وي. د ښاروالۍ مسؤلینو له خلکو غوښتي چې هر هغه څه چې ښاروالۍ جوړوي له هغه څخه ساتنه وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړۍ 4 میاشتو کې له پاکستان سره د 802 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګري شوې ده. د دغه وزارت ویاند ویلي دي چې په دغو شمیرو کې د 254 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شامل دي چې تر ټولو ډیر صادر شوي توکي تازه میوې، سبزیجات، سکاره، پنبه او غالۍ دي.